د ولسمشر غني تازه خبرو ټول هیوادوال حیران کړل. ولسمشر غني طالبانو ته د سولې په اړه تازه او واضح خبره وکړه. طالبان څنګه د سولې پروسې مسؤل دي؟ هیله د ویډیو تر پای را سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ولسمشر غني وایي موږ د سولې لپاره لوړ قیمت ادا کړی او د ماتولو مسؤلیت به د طالبانو پر غاړه وي. ولسمشر غني واشنگټن پوسټ ته په یوې مقالې کې د سولې د روان بهیر په اړه معلومات ورکړي دي او په وینا یې موږ د سولې لپاره لوړ قیمت ادا کړی خو د سولې د ماتولو قیمت نشو ادا کولی او که چیرې ماتیږي نو پړه به یې پر طالبانو وي. د نوموړي پر وینا افغان حکومت د خلکو په غوښتنه د سولې د ټینګښت لپاره ان 400 طالب بندیان چې په لوړو جرمونو کې لاس درلود خوشي کړل او اوس د طالبانو نوبت دی چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي. ولسمشر غني په دې مقاله کې لیکلي دي په 2013 کال کې موږ پوهېدو چې سوله لوړ قیمت غواړي خو په دې نه پوهېدو چې دغه لوړ قیمت به څومره او کوم وي. موږ اوس پوه شو او هغه مو ادا کړ. ولسمشر غني لیکلي د 15,000 طالب بندیانو پرېښودل یو بل لوی قیمت دی سره له دې چې د دغو کسانو هغو کورنیو ته مسؤل وو چې د هغوی غړي یې وژلي دي. همداراز ولسمشر غني ویلي د سولې بل لوړ قیمت په تیرو 5 میاشتو کې د طالبانو د لوري د 12,209 نظامیانو او ملکیانو وژل دي. په دې مقاله کې ولسمشر غني ټول تمرکز د سولې لپاره د افغان حکومت له لوري د ادا شوي قیمت پر جزئیاتو کړی دی او ټینګار یې کړی چې نور د طالبانو وار دی چې دوی د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او له حکومت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي او وربند وکړي تر څو هیواد د دایمي سولې او ثبات پر لوري روان شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.